ساده ژوند لوړ فکرونه. د امت د لومړیو پیړیو خلک ساده وو، خو فکرونه او همتونه یې لوړ وو. په نس وږي وو، خو ارادو ته یې قیصر او کسرا هیڅ هم نه وو. تاسو فکر وکړئ، خباب رضی الله تعالی عنه خپله وریته شوې ملا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښایي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته د صنعا د یو سپور کیسه کوي چې له صنعا څخه به یوازې حضر موت ته راځي، خو د الله جل جلاله پرته به له بل چا نه ډارېږي. مطلب دا چې همت لوی کړه، اسلام به تمامو عربو او عجمو ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل د ملګرو همت لوړاوه. د احد په ورځ د طلحه رضی الله تعالی عنه ګوتې پرې شوې. نبي علیه السلام ولیدل چې طلحه رضی الله تعالی عنه ته حس چیغه کړه. ورته ویې ویل، طلحه که تا د دې پر ځای بسم الله ویلی وی نو ملایکو به پورته کړی وی او خلکو به تا ته کتل. دې ته د همت لوړونکي درسونه وایو. تاسو فکر وکړئ، د ملګري یې ګوتې غوڅې شوې، هغه یوه چیغه وکړه او نبي علیه السلام یې داسې ذهنسازي وکړه چې همت یې لوی شي، ځکه د لوړ همت والا د دردونو پروا نه ساتي. د سلفو له یو ځوان وپوښتل شول، څه ارمان لري؟ ویې ویل، د بیت المقدس، اندلس او قسطنطنیې فتح کول. که همدا پوښتنه د دې زمانې له ځوانانو وکړو، څه ارمان لري؟ د ډېرو ځواب به وي ښځه، دنده، ښه کور او موټر. که څه هم موږ ټول ځوانان اکثره دا شیان لرو او لیدلي مو هم دي، خو هغه څه چې لیدلي مو نه دي، د اندلس، اقصا او قسطنطنیې فتحه، بیا یې هم ارمان نه کوو. عقبه بن نافع د 10,000 تنه پوځ سره د روم 80,000 پوځ مقابلې ته لاړ. ښځې ورته وویل، که جنګ تود شو موږ به تا چیرته ګورو؟ ورته ویې ویل، یا به مې په جنت کې ګورئ او یا به د روم د مشر په خیمه کې یم. دې ته وایي لوړ همت. عقبه بن نافع ساده ژوند درلود. دې نیک انسان زرګونه کیلومتره سفرې وکړلې، د اس او اوښ شا یې پرې نه ښوده، تر دې چې سمندر ته ورسید. ویې ویل، یا الله جل جلاله ته ګواه شه، ما ډېره خواري وکړه، که په مخه کې مې دا سمندر نه وی نو د ځمکې په ټول مخ به تیر شوی وی، د ټولو کفارو سره به جنګېدلم تر څو له تا پرته د بل هیڅ چا عبادت ونه شي. د وخت قاضي عمر مختار ته وویل، پوهېږې چې همدا اوس به اعدامېږي؟ ویې ویل، هو پوهېږم. قاضي ورته وویل، ډېر خفه یم چې اوس دې داسې یو بد انجام په برخه کېږي. عمر مختار ورته وویل، دا خو یو فضیلت دی، زه غواړم چې په داسې یوه ښکلې طریقه زما ژوند ختم شي. لوزینو وپوښتل شو، ستاسو پای به څه وي؟ ویې ویل، اقصا زموږ د اغزن مزل وروستی منزل دی. کله چې اندلس سقوط کېده، یو خواخوږي د مسلمانانو فریاد تر عثماني خلافت راوړ. په لاره کې یې ډېر تکالیف وګالل، په دې پیغام یې ژوند هم د لاسه ورکړ. خو د ویر هغه مرثیه چې اوس هم خلک لولي، همت یې له آلف او همالیه لوړ شي. یو انسان د خپل ملت د ډوبېدو پیغام تر قسطنطنیه وړي، په دې لار کې شهید کیږي. د امت لپاره مرګ ته نن سبا کم خلک تیار دي. د امت پوهانو او غربیانو نړۍ ته څه ورکړل؟ په 900 میلادي کال کې مسلمانانو د جذام ناروغۍ لپاره جلا روغتون درلوده. دا هغه وخت و چې د اروپا خلکو به جذام ته د الله غضب نوم ورکاوه. په 1413 کال کې اروپایي پاچا فلیپ حکم وکړ چې جذام مرض علاج نه لري، ټول جذامیان په اور وسیځئ. محمد بن موسی الخوارزمي د الجبر او لوګاریتم مفهوم او اساس وړاندې کړ، په داسې حال کې چې ډاروین انسان د بیزو نسل وګاڼه، کوم چې هیڅ د محاسبې، خبرې کولو او تمیز قوه نه لري. په غرب کې تر 1868 میلادي کال پورې ښځو نشول کولی چې ښځه دې پوهنتون ته لاړه شي، په داسې حال کې چې په مسلمانانو کې یوې ښځې د دې څخه 1000 کاله مخکې د یو داسې پوهنتون اساس ایښی و چې د ښځو لپاره یې د تحصیل جلا پوهنځي درلودل. دا میرمن فاطمه الفهري وه او د دې پوهنتون نوم جامعة القرویین وه. د یونسکو په راپور دا د نړۍ پخوانی پوهنتون دی. کله چې د غرب پوهانو د حیواناتو پوستکي د لباس په ډول اچول، د مریض علاج یې په وهمي چیغو او ربړولو سره کاوه. د اموي خلیفه ولید بن عبدالمالک په زمانه کې مسلمانانو لومړی روغتون جوړ کړ چې د هر مریض لپاره یې جلا بستر و. مشهور غربي مورخ ویکتور رول نیسن لیکي، د قرطبي کوڅې به په 80,000 څراغونو روښانوي. کله چې پاریس د دوی تقلید وکړ، هلته هم لږ شمېر څراغونه روښانه شول. د هغه ځای پادریان راپورته شول، ټول څراغونه یې مات کړل، ځکه چې هغوی په دې اند وو څراغونه په شیطاني رڼا سره الهي تیارې له منځه وړي. کله چې پاریس یوازې 100,000 استوګن درلودل، د قرطبي په مسجد کې به له دې ډېرو خلکو لمونځ کاوه او 100,000 تنو به هلته د لمونځ لپاره ځای نیولی شو. د غرب پوهانو به ښځه نجسه بلله، که به ښځې انجیل ته لاس یوړ دا کار قانوني جرم و. د اندلس په یوه کوڅه کې د یوسلاویا څخه زیاتې داسې مؤمنې خوندې اوسېدلې چې د قرآن په معنا، تفسیر، تاریخ، جغرافیا پوهېدلې. د
د 8مې میلادي پیړۍ څخه تر 14مې میلادي پیړۍ پورې اسلامي امت په ساینس کې بېساري پرمختګ وکړ چې په تاریخ کې د اسلامي رنسانس زمانه بلل کیږي، چې په دغه موده کې غربي نړۍ هیڅ کوم د پام وړ خدمت نه دی کړی. د یوې څېړنې له مخې ویل شوي چې 250,000 ټوکه د امت مسلمه کتابونه د اروپا په کتابتونونو کې خوندي او موجود دي. کله چې بغداد د ساینسي علومو مرکز بلل کېده، په داسې حال کې چې اروپا دغه مهال په ډارک ایج دوره کې ژوند کاوه. فرانسوي پیټر اټیبټ وایي هسپانیا ته به له فرانسې، جرمني او برطانیې څخه خلک راتلل او د اسلامي نړۍ د علومو څخه به یې ګټه اخیستله. جیر آډاف کریمونا د ایټالیا یو ژباړن و. د اسلامي علومو لپاره طلعتله ته راغی او د اسلامي نړۍ د علومو 71 کتابونه یې د عربي څخه لاتین ژبې ته ترجمه کړل. کله چې مسلمانانو له یوناني، سانسکریت او فارسي ژبو څخه علوم عربي ته ژباړل، نو په کتابونو کې به یې د علمي امانت په توګه د اصلي لیکوالانو نومونه لیکل. په داسې حال کې چې اروپایانو دا علمي امانت خیانت کړ او د اندلس څخه ډیر ترلاسه شوي کتابونه یې په خپل نامه کړل. د غرب یوناني علومو او فلسفو نړۍ ته د شکوکو، شرک، وهم، خیال او کاذب منطقونو درس ورکړ. په داسې حال کې چې د اروپا رنسانس د اسلامي امت له علومو په استفادې پیل شو. اسلامي امت نړۍ ته ډیر علوم وړاندې کړل، خو غرب خیانت وکړ. د دې خیانتونو ځینې بیلګې دا دي: اول، د پتالوژي علم ابن زهر الاندلسي او ابوالقاسم الزهراوي رامنځته کړ، مګر اوس غرب دعوه کوي چې دا علم د ګیواواني مورګاګني په واسطه رامنځته شو. دوهم، د جراحي عملیات نن سبا د امبوري سپاري ته منسوب دی، په داسې حال کې چې زهراوي په نوم مسلمان پوه د لومړي ځل لپاره جراحي عملیات ترسره کړل او د التصریف په نوم کتاب یې 200 جراحي آلې خلکو ته وروپېژندې. دریم، داسې ویل کېږي چې ویلیام هاروي د وینې دوران کشف کړ، مګر له ده څخه ډیر مخکې زکریا الرازي په دې اړه لیکل کړي وو. همدارنګه ابن النفیس د وینې دوراني سیستم میکانیزم تر بل هر چا ښه تشریح کړی وو. څلورم، په درملو کې د کیمیاوي تعاملاتو په تړاو مشهوره ده چې په لومړي ځل 1545 کال کې د فارموکوپیا په نوم یو جرمني عالم په دې تړاو کتاب ولیکه، مګر له ده څخه پیړۍ وړاندې ابن البیطار په خپل یو کتاب کې د 1400 ډولو درملو د کارولو طریقه او د ناروغیو تفصیل لیکلی دی. پنځم، داسې ویل کېږي چې د لومړي ځل لپاره الوتکه جورج کیلی جوړه کړه، خو په حقیقت کې د الوتکې لومړی موډل مسلمان عالم عباس بن فرناس جوړ کړ. اوس په دې نوم یو سپوږمکۍ ابن فرناس کیټر هم شته او د بغداد په هوایي میدان کې د دې مجسمه هم لګېدلې ده. شپږم، کیمره د مسلمان عالم ابن الهیثم اختراع ده، مګر نن سبا مشهوره ده چې د کیمري مخترع توماس ویګ دی. ابن الهیثم په دې تړاو د کتاب المناظر په نوم کتاب هم لیکلی دی. اووم، د کمپیوټر لومړی موډل مسلمان عالم الجزري جوړ کړ. د په 1206 میلادي کال کې فلکي ساعت جوړ کړ چې لومړی انالوګ کمپیوټر و، مګر کله هم غربیان د کمپیوټر په تاریخ کې د دې عالم نوم نه اخلي. د یونان فلسفي امت ته څه ورکړل؟ عباسي خلیفه مامون الرشید چې د فلسفې ډیر مینوالو، تل به یې هڅه کوله چې خلک د فلسفي کتابونو ژباړې ته تشویق کړي. یو ځل یې د روم پاچا ته خط ولیږه چې د روم او یونان اړوند د فلسفي کتابونه مې په کار دي. د روم پاچا هم د دې کتابونو څخه ناخبره و. کله چې یې لټون وکړ نو یوې بوډۍ راهبې ورته د یو پخواني او بند شوي کور ادرس ورکړ چې هلته د عیسویت څخه مخکې د فلسفي کتابونه راټول شوي وو او له بهر څخه ورته قلف اچول شوی و. د روم واکمن راهبې ته وویل: سپېڅلې راهبې، دا کتابونه مسلمانانو ته ونه لیږو؟ بوډۍ ورته وویل: دا کتابونه باید ضرور ورولېږو، ځکه کوم خلک چې دا کتابونه لولي په بې معنا بحثونو باخته کېږي، عقاید به یې ګډوډ شي او د نظرونو اختلاف به یې پیدا شي او پایله به یې کمزوري شي. په کور کې زیات کتابونه وو، مګر د روم پاچا 15 باروخان بغداد ته ولېږل. اخبار الحکما. د بوډۍ خبره سمه وه. کله چې د یونان علوم عیسویان ولوستل په تسلیث اخته شول، او کله چې مسلمانان ولوستل نو څوک معتزلي شو، څوک شیعي شو او څوک د نور مذاهبو حامي. د یونان فلسفه د فساد ریښه وه. کله چې